پاکستان د پنځشنبې ورځې په ترسره شوې سیالۍ کې سریلانکا ته ماته ورکړه. پاکستان سریلانکا لوبډله د 5م ځای ترلاسه کولو لپاره ماته کړه. د پاکستان لپاره قاسم اکرم په یاده لوبه کې ښه وځلېد. پاکستان په 238 منډو بریا خپله کړه. د سریلانکا لوبډله په 15 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سرځېدو سره یې دغه یاد هدف پوره نه کړ. هند 19 کلنې لوبډلې فاینل ته لاره وموندله. د ترسره شوې سیالۍ په ترڅ کې چې استرالیا او هند لوبډلو ترمنځ وه، هند په 96 منډو لوبه وګټله او پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه. د یادې لوبې غوره لوبغاړی د هند تکړه لوبغاړی یش ډول ونومول شو چې په 110 توپونو یې 110 منډې ترسره کړې. راشد د ښه شاټ وهلو له امله لکه دمار نوم په خپل کړ. د راشد شاټ لکه دمار په نوم ونومول شو. راشد د پاکستان سوپر لیګ وم پړاو سیالۍ کې د ښه لوبه کولو له امله د لوبې پر مهال د ښه شاټ وهلو یا وکټ یا کیچ اخیستلو وروسته لکه دمار سټایل کولو له کبله په دغه اصطلاح مشهور شو. همداشانتې مینوالو د راشد دغه شاټونه د لکه دمار یا ښامار په نوم یاد کړي دي. د افغانستان کرکټ 19 کلن لوبډله د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام کې نیمه پایلوبه کې ماته وخوړه. افغان لوبغاړو د ځینو کوچنیو غلطیو له امله په نیمه پایلوبه کې انګلستان څخه په 15 منډو ماته وخوړه. له دې ماتې څخه وروسته بیا درېیم مقام ګټلو لپاره افغانستان 19 کلن لوبډله د استرالیا 19 کلن لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوه. شهزاد محمدي جریمه شو. د بنگلادیش کرکټ غوره لیګ سیالۍ د اورښت د مې پر مهال د افغانستان کرکټ مشهور او مخکښ لوبغاړی محمد شهزاد محمدي د شیر بنګالا لوبغالي کې د سګرټ څکولو له امله جریمه شو. همداراز شهزاد محمدي د ټولنیزو رسنیو او مسؤلینو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شو. د پاکستان غوره لیګ سیالۍ په لړۍ کې نن 12 نمبر میچ ترسره کیږي. په نننۍ لوبه کې د اسلام آباد یونایټډ لوبډله د لاهور قلندرز لوبډلې پر وړاندې کراچي لوبغالي کې مخامخ کیږي. دغه یاده لوبه به د کابل په وخت په 1:30 دقیقو باندې پیل شي. بالاخره فاینل لوبو ته دواړو لوبډلو لاره وموندله. نن شنبه به د 19 کلن نړیوال جام سیالۍ کې فاینل لوبه ترسره کیږي. د انګلستان 19 کلن لوبډله به نن د هند 19 کلن لوبډلې پر وړاندې د لوبې په ډګر کې مخامخ شي. دغه یاد او جالبه لوبه د کابل په وخت په 15:30 دقیقو باندې پیل شي. نن شنبه د عمان کرکټ ملي لوبډله د امارات عربي لوبډلې پر وړاندې د لوبې په ډګر کې مخامخ شول. د دغې جالبې لوبې پیل عمان لوبډلې وکړ او بیټنګ یې پیل کړ. اخوا بیا د لوبې پچه د امارات لوبډلې وګټله او د فیلډینګ پریکړه یې وکړه. دغه جالبه لوبه د الامارات لوبغالي کې په جریان کې ده. د هند کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی چا حلوای یوازې 8 لکه روپۍ ورته کافي دي. نوموړی چې له دې مخکې د اسیبي لوبډلې سره لوبېده اوس وایي چمتو ده د راتلونکي پړاو IPL کې د هرې لوبډلې سره ولوبېږي. نوموړی په 2023 کال IPL سیالیو سیمي فاینل لوبو کې زړه پورې لوبې ترسره کړې. همداشان د نیوزیلینډ او سویلي افریقا لوبډلو پر وړاندې لوبو کې هم ښه ځلېدلی دی. نن به د پېښور زلمي لوبډله د ملتان سلطان لوبډلې پر وړاندې د لوبې په ډګر کې مخامخ شي. یاده لوبه به د کراچي په لوبغالي کې په 6:30 دقیقو باندې ترسره شي.